تازه خبر ملا محمد یعقوب مجاهد پوځي یونیفورم جبري کړ. د افغانستان د ملي دفاع وزارت ځوان وزیر مولوي محمد یعقوب مجاهد رسما اعلان وکړ چې د ټیټ رتبه او لوړ رتبه چارواکو په ګډون ټول مکلف دي چې په رسمي لباس کې خپلو وظیفو او دفترونو ته ستانه سي. دا چې مولوي محمد یعقوب مجاهد ولې یونیفورم یعنی رسمي لباس جبري کړ او کوم ډول یونیفورم چمتو سوی بشپړ حال را سره هم دغه روانه ویډیو کې کتلی سئ. سلامونه قدرمنو لیدونکو، مشال پریس یوټیوب چینل ته مو هرکلی کوم. ملا یعقوب خپلو ځواکونو ته د پوځي یونیفورم د کارولو امر کړی. د طالبانو د دفاع وزیر ملا محمد یعقوب مجاهد خپلو ځواکونو ته امر کړی چې باید پوځي یونیفورم واغوندي. دا نوموړي په لاسلیک سوي یو مکتوب چې یوه کاپي یې تاند ته رسېدلې طالب ځواکونو ته پکښې له پوځي یونیفورم سره د شخصي لباس د نه استعمال هم ویل سوي. د افغانستان د اسلامي امارت له رامنځته کېدو نږدې 2 کاله کیږي، خو لا یې ځواکونه د یونیفورم او له یو بل سره د تفکیک له اړخه منظم نه دي. د طالبانو لخوا د شخصي لباسونو استعمال ځینې خلک د ناامنیو له پیښو سره هم تړي او وایي د دوی شخصي لباس ته په ورته لباسونو کې ځینې جنایي ډلې غلاوي او نور جرمونه هم ترسره کوي. د طالبانو د دفاع وزیر تازه ویلي چې ځواکونه به یې څارل کیږي څو معلومه سي چې څوک دغه پریکړه عملي کوي او څوک سرغړونه ورڅخه کوي. د ملي دفاع ځوان وزیر یو کال مخکې هم ویلي وه چې خپلو ځواکونو ته به رسمي یونیفورم ورکوي او خپل ځواکونه به په رسمي یونیفورم په پوره ډول سمبالوي. قدرمنو لیدونکو، د ویډیو له کتلو مو نړۍ مننه. د لا زیاتو او نورو لحظه پر لحظه خبرې مطالب لپاره زموږ همدغه مشال پریس یوټیوب چینل سبسکرایب کړي. تر بیا او بلې ویډیو ښه وخت ښې چارې. د الله په امان.